وطنوالو زما د زړه ارمان پوره کړئ الله به ستاسو د زړه ارمانونه پوره کړي مخکې تاسو سره موږ ویډیو ورونو شریکه کړې وه ډېر ورونو ویل چې تاسو به بچیان شاکر به بچیان څنګه ساتي وطندوارو ته دا یم چې رزق ورکوونکی الله دی او الله به یې ورسوي او الله به یې ورکوي رزق ډېر ورونه چې شاکر وړوکی دی نو ته الله ته دا خوښه ده چې زه به یې وړوکی پیدا کړم تاسو یې غټ پیدا کړي یاستئ ما پورې خاندئ مه ما پورې مسخرۍ مه کوئ زه خوشحالی نه یم اوس هم خواري کړم دیکاني هم کړم هر څه درمانونه هم پیایم او خوشحالی نه یم اوس ما سره د دغه ورور غوندې مرسته او کومک وکړئ زه به تاسو ته د دغه ورور غوندې دعاګانې کړم او زما د زړه ارمان پوره کړئ تاسو وطنوالو زما د زړه ارمان پوره کړئ الله به ستاسو د زړه ارمانونه پوره کړي 100,000 روپۍ کومک دغه ورور کړی دی یا الله ته کامیاب کړي یا الله ته دغه کړی ورونو تاسو ته هم دغه حق دی تاسو هم دغه کړئ تاسو ما سره کومک وکړئ او دعاګانې دې الله هم کامیاب لره چې هر ځای کې یاستئ الله هم آباد او ودان لره د دغه ورور غوندې ما سره چې مرسته کړې ده دغسې مرسته تاسو هم وکړئ زما کور آباد شي الله به تاسو هم آباد کړه والله چې هر ځای کې یاستئ الله هم آباد او خوشحاله لره په هره خاوره کې چې الله هم نور هم کامیاب کړه الله هم مخکې ورسوه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ دوستانو څو ورځې مخکې مې د شاکر خان یو ویډیو تاسو سره شریکه کړې وه چې هغې کې شاکر خان موږ ته او تاسو ته خپلې ګیلې کړې وې او هغه د ژوند کوم ارمان خبره چې وه چې غواړم چې ژوند ولرم کور ولرم واده ولرم بچیان ولرم هغه ویډیو مې تاسو سره شریکه کړه هماغه دوستانو چې یو زړسوان د ورور د لندن نه د شاکر خان د واده لپاره نغد 100,000 افغانۍ راواله کړي روپۍ هم دا دي راغیستې په لاس کې هم دي دوستانو او انشاءالله اطمینان هم در کوم چې د شاکر د واده په کوم ځای کې قسمت وي انشاءالله دا څو ورځې سر په سر د ټیم ملګرو سره یو ځای تللي چې شاکر هم راسره په خپله په دې تګ کې موجود و او انشاءالله کورنۍ پیدا شوې چې د شاکر لپاره موږ ترې غوښتنه کړې وه او انشاءالله خلک رضا دي خو دوستانو اوس پیسو ته ضرورت دی او ستاسو مرستې ته ضرورت دی انشاءالله مرسته وکړئ کومک وکړئ د دغې ورور په څېر باندې په لنډو ورځو کې ورباندې زیری وکړو چې شاکر انشاءالله هغه د شاکر چې کوم ارمان دی هغه پوره شو کوم ځای کې چې د خپلوۍ قسمت انشاءالله هغه ځای مې انتخاب کړی دی خلکو مو کړی دی نو راځئ ورونو په تاسو باندې به دا زیری په ورځ نیم کې انشاءالله کړو شاکر سره اوس د نغدو پیسو ضرورت دی پیسې نشته دی کومک ورسره وکړئ مرسته ورسره وکړئ چې انشاءالله د شاکر دا د زړه ارمان پوره شي او شاکر به تاسو ته ډېرې دعاګانې غواړي په تېر ویډیو کې ویلي وو چې تاسو زما د زړه کور را جوړ کړئ ستاسو د دنیا او آخرت کورونه دې الله جوړ کړي انشاءالله دعاګانې به درته کوي شاکر انشاءالله د وطنوالو خو چې کوم ورور مرسته کړې ده هغه ته خو به هم دعاګانې کړي او کوم نور ورونو باندې به همغه کړي چې ستا په واده کې انشاءالله هغه ځای خو انشاءالله پیدا شوی چې تاسو ستا خپلوي به کړو دعاګانې خو به ورته کړئ ولې انشاءالله زما د ورونو نه دا هیله ده چې ما سره مرسته کومک وکړه زه به ورته دعاګانې وکړم او دا کوم ورور چې مرسته کړې ده ته موږ ډېرې ډېرې دعاګانې نور هم کړم کړي هم دي دې نه پس او بیا هم ورته دعاګانې کړم دوستانو کوم ورور چې دغه کومک کړی الله دې خوشحاله او کامیاب لري 100,000 افغانۍ را لګلي شاکر د واده لپاره دوستانو راځئ تاسو هم کومک پکې وکړئ د ټیم ملګرو سره یو ځای باور وکړئ چې درې ورځې سر په سر ګرځېدلی یم هماغه وه چې د شاکر کوم ځای کې قسمت و هغه ځای هم پیدا کړی انشاءالله خو اوس نغدو پیسو د ضرورت دی عزیزانو نشو کولی چې موږ تاسو باندې د شاکر د کوزدنې غږ وکړو کوزدنې غږ به هغې وخت کې په تاسو کوو چې هغه کورنۍ کم موږ نه کم د تیشو غوښتنه کړې چې هغه ورته پوره کړو د هغې لپاره د نغدو پیسو ضرورت دی راځئ د الله د رضا لپاره د شاکر په واده کې کومک وکړئ چې انشاءالله شاکر به خوشحاله شي الله به تاسو خوشحاله کړه خو دوستانو ستاسو لږې لږې مرستې باندې به د شاکر کور جوړېږي د شاکر د زړه ارمانونه به پوره کوي او شاکر به تل لپاره خوشحاله راځئ شاکر یو امتحان دپاره کیدای شي الله پیدا کړي په موږ او تاسو باندې د الله د خوا نه دا امتحان وي نو راځئ دوستانو د خپل مال نه لږې لږې پیسې د شاکر په واده کې واچوئ انشاءالله زه تاسو ته اطمینان در کوم ډاډ در کوم چې ورځ دوه کې به زه تاسو ته د شاکر د کوزدنې ویډیو تاسو سره شریکوم انشاءالله شاکر به هم خوشحاله وي او تاسو به هم خوشحاله یاستئ کوم ورونه چې وس نه لري دغه ویډیو د نور عزیزانو سره شریکه کړئ چې تر څو تاسو ته هم الله اجرونه درکړه نور مو وخت نه نیسم چېرته چې وایي ښه د ودان اوسئ په لوی الله مو سپارم